مانه زما د زړه ټوټې خپل خپل حقونه غواړي، خور مې بنګړي غواړي او لور مې کتابونه غواړي. دا چې بریتونه تاووي او د خور حق نه مني، دغه سړی خو په دې خوله خوله ګزارونه غواړي. دا چې بریتونه تاووي او د خور حق نه مني، دغه سړی خو په دې خوله خوله ګزارونه غواړي. منظر صاحب وهمي صاحب هم ناست دی، پڼ کتابونه او ستار مې په اوږه پروت دی، د موسیقۍ د تبلیغ بار مې په اوږه پروت دی. پڼ کتابونه او ستار مې په اوږه پروت دی، د موسیقۍ د تبلیغ بار مې په اوږه پروت دی. پرواز زهر مې پتن کې دی او خوند راکوي، بلا خوړلی یم خو یار مې په اوږه پروت دی. ډېره زیاته مننه دغه شعرونه چې ستا قدر به دا ستا د مرګ نه پس را پیدا کېږي. سړی چې کله ورک شي دا ولس را پیدا کېږي. او اکثر چې په څه کار کې تاواني شم د خدای شان دی، زما په رشته دارو کې څو کس را پیدا کېږي. اکثر چې په څه کار کې تاواني شم د خدای شان دی، زما په رشته دارو کې څو کس را پیدا کېږي. او نورالامین صاحب د نور سمندرونو ته د عقل څه مجال دی، په دې کې څه تپوس کوې خو بس را پیدا کېږي. د خاورو نرګسي ادا لیدلې وي پروازه، کوم ځای کې چې ګلونه د نرګس را پیدا کېږي. د خان لقیدا د ملا د سو گفتار مړه شوه، یوه پنجره کې یو مرغۍ له ډاره مړه شوه. ګستاخ لندن کې و سړکونه پاکستان کې بندو، پرواز ما سره بیمار لور په لاره مړه شوه. د خان لقیدا د ملا د سو گفتار مړه شوه، یوه پنجره کې او یوه مرغۍ له ډاره مړه شوه. ګستاخ لندن کې و سړکونه پاکستان کې بندو، پرواز ما سره بیمار لور په لاره مړه شوه. منم د لوږې نه غربت کې سړی نه مړ کېږي. منظر صاحب منم د لوږې نه غربت کې سړی نه مړ کېږي، خو څنګه به دا رنګه حالت کې سړی نه مړ کېږي. یارانو ما خو نن د مور غېږه کې ساه ورکړله، چا خو ویل چې په جنت کې سړی نه مړ کېږي. منم د لوږې نه غربت کې سړی نه مړ کېږي، خو څنګه به دا رنګه حالت کې سړی نه مړ کېږي. یارانو ما خو نن د مور غېږه کې ساه ورکړله، چا خو ویل چې په جنت کې سړی نه مړ کېږي. پرواز تا سره خو یو لښکر یادونه ګرځي، پرواز دومره حفاظت کې سړی نه مړ کېږي. ډېره زیاته مننه. دغه اخر څه شعرونه وایم چې اجل صاحب زه هم پوهېږم چې په کاڼو دا حاجان څه کوي، زه هم پوهېږم چې په کاڼو دا حاجان څه کوي، خو چې په دومره مقدس ځای کې شیطان څه کوي. زه هم پوهېږم چې په کاڼو دا حاجان څه کوي، خو چې په دومره مقدس ځای کې شیطان څه کوي. دوی ته د زړونو د رازونو ساتل ټوکې ښکاري، زه څه کوم او زما سره یاران څه کوي. اسماره دوی ته د زړونو د رازونو ساتل ټوکې ښکاري، زه څه کوم او زما سره یاران څه کوي. او کارغه بلۍ نه د دروغو نارې څه لکوي، ته څه خبرې چې زما سره جاران څه کوي. او دا خو د دواړو پښتنو وروڼو یوه کوڅه وه، لکه دا ډېر ښه شعر دی، دا واوره یار. دا خو د دواړو پښتنو وروڼو یوه کوڅه وه، د دوی په منځ کې دا په لاره کې ډېران څه کوي. دا خو د دواړو پښتنو وروڼو یوه کوڅه وه، د دوی په منځ کې دا په لاره کې ډېران څه کوي. او د خویندو غږ نشته او غېږه د ادې نشته، جنت ته راغلم خو هغه فرښتې نشته. ما ته خو هر څه بې مزې ښکاري، داسې کیسه ده زه خراب شوی یم که خوند د زمانې نشته. دغه دوه شعره په آخر کې منظر صاحب ستاسو په نوم باندې چې شپه ده
شپه دا او ما یو مست پیغلې ته انکار وکړلو شپه دا او ما یو مست پیغلې ته انکار وکړلو داسې څوک نشته چې زمانه دا ایمان واخلي ته په دې ښار کې ګران څیزونه خرڅوې پروازه دلته د هر سړي کوشش وي چې ارزان واخلي ډېره زیاته مننه د ټولو مهرباني